د خبرونو سرټکی امیر خان متقی د هند له دیوبند مدرسې څخه لیدنه کړې. ملګرو ملتونو افغانستان کې په انټرنیټ محدودیتونه غندلي. اتحاد نړیوال شرکت کابل ته مستقیمې الوتنې پیلوي. د اوربان له اعلان سره سم ډېری فلسطینیان غزې ته ستنېږي. او ماکرون یو ځل بیا سباستین لیکورنو د فرانسې لومړي وزیر په توګه وټاکه. او اوس هم بشپړ خبرونه. امیر خان متقی د هند له دیوبند مدرسې څخه لیدنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند د مشهورې دیني مدرسې دارالعلوم دیوبند لیدنه کړې ده. نوموړي دیوبند مدرسې ته په ورتګ خوښي څرګنده کړې او د یادې مدرسې سره یې د طالبانو اړیکې تاریخي یادې کړي دي. امیر خان متقی چې یاد هیواد ته په رسمي سفر تللی، تېره ورځ د هند له بهرنیو چارو وزیر او نورو پلاویو سره ګډې ناستې هم کړي دي. دیوبند مدرسه په 1866 کال کې د هند په اترا پردیش ایالت کې جوړه شوې د اسلامي علومو له تر ټولو پیژندل شویو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او د دیوبندي خوځښت فکري بنسټ هم بلل کیږي. ملګرو ملتونو افغانستان کې په انټرنیټ محدودیتونه غندلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. یادو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکارۍ او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه دې لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روانې اکتوبر میاشتې له 1 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. یونیسف د افغانستان ښوونیز سیستم له لویو ننګونو سره مخ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې د افغانستان ښوونیز سیستم له لویو ننګونو سره مخ دی، خو د بیا رغونې فرصت لا هم شته. یاد بنسټ په یو پیغام کې ویلي د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کول او پر لومړنیو زده کړو پانګونه د هرې نجلۍ او هر هلک د زده کړې د تضمین لپاره اړینه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان ښوونیز نظام د کلونو جګړو له امله سخت زیانمن شوی او له 2 میلیونو زیات نجونې له زده کړو محرومې شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو ترڅنګ د کورنیو اقتصادي ستونزې او وروستۍ زلزلې دغه ښوونیز ناورین لا پسې پیچلی کړی دی. تیرو 8 میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته د 222 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې د روان 2025 کال لومړیو 8 میاشتو کې له افغانستانه د 222 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه بیلابیلو هیوادونو ته صادره شوې ده. د معلوماتو له مخې هند، پاکستان، متحده عربي امارات، روسیه، چین، انګلستان، المان، کاناډا او ایټالیا هغه هیوادونه دي چې د افغانستان وچه میوه ورته صادره شوې ده. یاد وزارت ویلي د سږ کال د صادراتو میزان د تیر کال همدې مودې په پرتله 1.9 میلیونه ډالر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه اقتصادي معاونت اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه کړې چې د هیواد وچې او تازه میوې له کومې ګټې پرته بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړي او د صادراتو لپاره یې 2 کارګو الوتکې هم وپیري. اتحاد نړیوال شرکت کابل ته مستقیمې الوتنې پیلوي. د متحده عربي اماراتو اړوند اتحاد نړیوال هوایي شرکت اعلان کړی چې د کابل ابوظبي ترمنځ خپلې مستقیمې الوتنې پیلوي. یاد شرکت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې کابل ته خپلې الوتنې د روان زیږدیز کال د ډسمبر له 18 نیټې پیلوي. د اتحاد شرکت اجرایوي مشر انتونو الدونیوس ویلي چې له سیمې او نړۍ سره د نښلېدو په لړ کې کابل د دې شرکت د نوې ستراتیژۍ برخه ده. هغه زیاته کړې چې دا پروازونه به د سوداګرۍ، پانګونې او کورنیو لیدنو لپاره نوې لارې پرانیزي. د افغان سوداګرۍ شورا په وینا په اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان ژوند کوي. د اوربان له اعلان سره سم ډلې فلسطینیان غزې ته ستنېږي.
زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند ټینګ او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کڼوالو له منځه د دې تړانګې شمال ته او د غزې ښار پر لور روان دي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د اوربند هوکړه د پرونۍ جمعې له غرمې څخه نافذ شوې ده. تمه کېږي چې حماس به د 72 ساعتونو په ترڅ کې 20 ژوندي اسرائیل یرغمل خوشي کړي او له دې وروسته به اسرائیل 250 هغه فلسطینیان آزاد کړي چې د اوږدمهاله بند سزاګانې پرې لګېدلې وي او همدارنګه 1900 نور کسان چې د غزې د جګړې پر مهال نیول شوي وو له بنده پرېږدي. شمالي کوریا د لویو وچو واټن ویشتونکي توغندی نندارې ته وړاندې کړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپلو بهرنیو میلمنو په مخ کې لري واټن ویشتونکي بالستیک توغندي نندارې ته وړاندې کړل. د خبر له مخې دا پریډ د شمالي کوریا د کارګر ګوند د 88مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې پکې د چین، روسیې، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. په خبر کې راغلي چې شمالي کوریا په دې پریډ کې د هاو سونګ شل په نوم بین القاریي توغندي، هایپرسانیک توغندي، کروز توغندي او ځانمرګي بې پلوټه الوتکې وښودلې. پوتین ویلي چې هیواد به یې ډیر ژر اتومي وسلې نندارې ته وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې د پرمختللو وسلو ودې ته دوام ورکړی او د اتومي وسلو ازمایښت تر دې دمه په بریالیتوب سره روان دی. پوتین د تاجکستان له سفر وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د روسیې د اتومي ځواک نوښتونه د هغو هیوادونو په پرتله چې اتومي وسلې لري خورا لوړ او پرمختللي دي. هغه وویل موږ د خپلو سیسټمونو د بشپړولو او پراخولو په حال کې یو او پر هغو پروژو کار روان دی چې څو کاله وړاندې مو اعلان کړی وي. دغه څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچ لا هم دوام لري. ماکرون یو ځل بیا لیکورنو د فرانسې لومړي وزیر په توګه وټاکه. د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون یو ځل بیا سباستین لیکورنو د خپل لومړي وزیر په توګه ټاکلی او هغه ته یې د دولتي تشکیلاتو د جوړونې مسؤلیت سپارلی. د یادونې ده چې 29 کلن لیکورنو څو ورځې وړاندې د دې هیواد د کابینې تر ټاکل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې وه. ماکرون فکر کوي چې لیکورنو لا هم د بهرني وضعیت د کنټرول لپاره تر ټولو مناسب کس دی. خو بلخوا لیکورنو هڅه کوي یوه نوې کابینه جوړه کړي چې پکې د مختلفو سیاسي او نفوذ لرونکو ډلو نظرونه شامل وي تر څو د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو کال کې دننه د فرانسې دریم وزیر اعظم سباستیان لیکورنو هم څو ورځې وړاندې استعفا کړې وه او بیا ځل ټاکل کېدلی په اصطلاح څلورم لومړی وزیر دی. د امریکا د مهماتو په یوه کارخونه کې چاودنه رامنځته شوې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا ټینیسي ایالت د مهماتو جوړولو یوه کارخونه کې چاودنه رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د کارخونې 18 تنه کارکوونکي تر اوسه ورک دي او اټکل کېږي چې ښایي مړه شوي وي. راپورونه زیاتوي چې له چاودنې وروسته د کارخونې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او د ژغورنې ډلې لا هم په سیمه کې د ورک شویو کسانو د موندلو هڅې کوي. د چاودنې د اصلي عامل په اړه تر اوسه رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.